دا چارسدې د ډیسټریکټ ګورنمنت یا ځایي حکومت لخوا په عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې تابع شوی دغه د سپرلي میله کې یو شمېر سټالونه لګولې شو چې پکې د لاسو جوړ شوي توکي دا چارسدې سپلې کدړ یا د خمتا جامې غټې وریجې د ماشومانو لپاره د لوبو او د خوراک څښاک بندوبست او د ټنګ ټکور پروګرام هم وو چې میلې له راغلیو ترنه خوندونه واخیستل. دا څلورم جمعه حضرت علي وایي د سپورټس کمپلیکس ته راغلي ډېره مزه وکړه سټاډیون هر څه مې ولیدل او موږ پکې چکرې مو والي په فنیان باندې مو ګرځېدو پکې هر څه دي پکې ډانسونه وو پکې خلک راغلي دي اوښان دي پکې او ډېره مزه کوي. دا 400 خاص د زنانو های سکول زده کوونکو هم په دغه سټایلونو کې د خپل ساينسي ماډل سټایل لګولې وو. دغه سکول یو استاد مرسیا بیگم وایي چې پښتنو جنکو ته د خپل صلاحیتونو په ډاګه کول موقع ډېر کم ترلاسه کیږي نو داسې حل زلو کې دوی ته هم موقع ملو شي او ډاډګیرنه هم وشي. ماشومان چې بهر روزي اخر ایکسپوز هم شي خو می دا ماشومان چې کوم دي ډېر دا انکریج شو دوی هم وایي چې موږ الکانو سره شانه بشانه چلی دی شو هغه نه زیات اګیم تلی شو لکه زمونږ چې کوم دا دینو دي زیاتره کورونو پورې بس محدود دي خو زم چې داسې قسمه اکټیویټیز کیږي نو د ماشومان انکریج هم شي اپریشیټ هم شي د ځان کې دومره کوالټیزونه چې ډېر مخکې تلی شي. دا جشن 400 د سپرلی دغه میلې مشر ملما دا 400 ډیپټي کمشنر عادل شاه مشال لیډو ته ویل چې ردی میلې مقصد یو خوا کو ولستا خما هول ورکول دي نو بل خوا دا پیغام هم عام کول دي چې په دې خوره اوس امن دي. مقصد دا دی چې د خلکو ته عام خلکو ته یو اپورچونټی ریکګنیشن لپاره ملو شي دا وګورئ تاسو ستاسو وګورئ پبلک پارټیسپیشن وګورئ خلک راغلي دي دلته نو غټ اپورچونټی دا وګورئ چې زموږ چې کوم دا ویلفیر هومز والا ماشومان کډز فیمیلز دغه چې کوم امبرایډریز دغه وګورئ دغه کوالټي وګورئ. دین علاوه یو پازیټیو میسج دی چې دا دلته د خوره کې اوس امن دي خلک بهر راوته شي انټریکټ کولی شي. د آباده د قابو کولو یا بهبود آباده سرکاري محکمې سټال لګونکي نیلوفر ملک وایي چې عام ولسته د صحت په اړه خبرتیاوي ډېر کم وي نو داسې میلو کې دوی ته ډېر اسانه شي چې په ګڼ شمېر کې ولس د صحت د بنیادي اصولو نه خبر کړي. مونږ وایو چې په څه طریقه زمونږ اویرنس وشي ځکه چې تقریبا هر پاکستاني ته پته ده چې زمونږ آبادی په تیزی باندې روانه ده داسې موقع خو چې ډېر زیاتې ضروري دي په کار خدا دی چې هر 2-3 میاشتې پس داسې پروګرام کیږي نو خبره ده. پاس پرلی کې داسې میلې د هیواد په بیلابیلو برخو کې کیږي خو له 400 کې دغه چارواکو په وینا دا وړاندې ځل دی چې د سپرلی دغه میله پکې تابع شوی و.